اوس له ډاکټر ایاز صافی اورو چې د روژې پر مهال څومره او څه ډول فزیکي کړاو یا تمرین باید وشي. د سپارښتنو او تحقیقاتو له مخې یو لوی شخص چې عمر یې د 18 کالو نه ډیر وي باید حد اقل ورځ کې نیم ساعت فزیکي فعالیت یا ورزش کې برخه واخلي. دا په داسې طریقه باندې چې د هغې د زړه ټکان او د ساه اخیستلې پکې اوچت شي. خو بیا که دغه سپارښتنې او تحقیقاتو روژې ته راواړو او داسې نور تحقیقات ښیي چې په روژه کې باید هم یو شخص فعال اوسي، نو کوشش وکړئ په روژه کې هم په فزیکي فعالیت کې په دوامداره توګه باندې ګډون کوئ. او کولی شئ چې د فزیکي فعالیت هغه سختوالی او وخت په روژې کې راکم کړئ. د مثال په تور که مخکې مو 1 ساعت یا 1.5 ساعت فزیکي فعالیت کې ګډون کوو یا نور ورزشي حرکتونه مو کول، نو په روژه کې کوشش وکړئ چې دا د 15 دقیقو ته راوړئ، بیا د ورځ په تېرېدو سره 20 دقیقې او داسې وخت سره ډیرولی شئ. د ورزش یا د فزیکي فعالیت سختوالی هم د وخت په تېرېدو سره په روژه کې ډیرولی شئ. خو کوشش وکړئ چې شروع د قدم وهلو نه وکړئ، سایکل چلولو نه وکړئ، همداسې په اسانه طریقه باندې د منډې نه شروع وکړئ. او که چیرته بعضې خلک فزیکي فعالیتونه یا نور ورزشي حرکتونه په کلبونو کې کوي، نو باید هغه انټنسټي یا سختوالی یو څه ناڅه راکم شي. دې سره که یو شخص دا هم نشي کولی، نو کوشش وکړئ چې په کور کې هم فزیکي فعاله پاتې کېدلی شئ، بیا هم قدم وهلی شئ، سټرچز کولی شئ، یوګا کولی شئ او داسې ډیر نور فزیکي حرکتونه. دې سره کولی شئ چې په شین ماحول کې وخت تیر کړئ. که باغچه لرئ، باغچې کې ځان بوخت کړئ. په شین ماحول کې وخت تیرول مو بیا په ټوله روغتیا باندې مثبته اثرات اچوي. د سپارښتنو له مخې نه هر هغه وخت چې تاسو سره وي فزیکي فعالیت کې ګډون کولی شئ. خو چون چې بیا روژه ده او بعضې ځایونو کې ګرمي هم ډیره وي، نو کوشش بیا وکړئ که چیرته ګرمي وي، نو سحر د لمر د راختو نه مخکې 10-15 دقیقې یا نیم ساعت خپل فزیکي فعالیت کې ګډون وکړئ، یا د لمر د پریوتلو نه وروسته د روژه ماتي نه 1 یا 2 ساعته مخکې کوشش وکړئ چې خپل فزیکي فعالیت کې ګډون وکړئ. دا درته بیا ښه دی. هغه خلک چې کار کوي، بالخصوصا دفتري کارونه یا نور، کوشش وکړئ چې خپل د غرمنۍ تفریح یا د ډوډۍ وخت مو په کار کې مه کوئ، کار پکې مه کوئ، په هغې کې خپله دمه واخلئ، بهر لاړ شئ، قدم ووهئ تر څو مو ذهن تازه وي، تازه هوا واخلئ. دا در باندې هم بیا مثبته اثرات اچوي. نو د روغتیا خبرونه دا اونۍ هم دومره وه. تر بیا مو الله روغ رمټ لره.